السلام علیکم ملګرو. د پاکستان او د افغانستان میچونه به کله وي، دغه سیریز به کله تر سره کیږي، دې په حواله سره ډیر مرګري پوښتنه کوي. نو پوره معلومات درله د پاکستان او د افغانستان د سیریز په حواله سره در کوم او د پاکستان او نیدرلینډز ترمنځ د سیریز به کله تر سره کیږي، دې په حواله سره غټ خبر راغلی دی. او په پاکستان کې به ټراینګولر سیریز کله تر سره کیږي، دا سیریز به کله وي چې 15 ټیمونه په کې شریکت کوي. نو ټول معلومات تر سره هم په دې ویډیو کې شیر کوم. نو ویډیو راستر اخر پورې وګورئ او د نورو کرکټ مینوالو سره شریک کړئ. راځو مرګرو خبر کو د پاکستان او د نیدرلینډ د سیریز په حواله سره. څنګه چې تاسو پته لرئ چې نیدرلینډ کرکټ ټیم هم د ورلد کپ لپاره کوالیفای کړی دا. نو بل ورځ د نیدرلینډ چې کوم کوچ دی نو دا خبر کړی و چې په اوس وخت کې زموږ سره سود سیریز کول غواړي، نو موږ ته بالکل تیار یو. او داس خبرونه چلیږي چې نیدرلینډ چې کوم کرکټ بورډ دی نو هغه پاکستان کرکټ بورډ ته دا ایمیل هم کړو، ویل چې تاسو هم وزګار یې او موږ هم وزګار یو، نو تاسو زموږ سره سیریز تر سره کړئ. نو په دې وخت کې چې کوم دی صرف د پاکستان کرکټ ټیم وزګار دی، نیدرلینډ والا چې کوم دی اشاره پاکستان ته کړې وه که تاسو ویل زموږ سره سیریز کول غواړئ نو موږ تاسو ته تیار یو. او بل پاکستان کرکټ بورډ ته ایمیل هم کړو، خو د پاکستان کرکټ بورډ د طرفه نیدرلینډ کرکټ بورډ ته تر اوسه پورې څه جواب نه ملاو شوی چې د پاکستان او د نیدرلینډ ترمنځ دا سیریز کیږي او کنه. نو پورا چانس لري چې د پاکستان او نیدرلینډ ترمنځ را سیریز تر سره نشي، ځکه چې په پاکستان کرکټ بورډ کې هم کافي اړې غړې راغلي، کله یو چیرمن راځي، کله بل چیرمن راځي، کله یو سلیکشن کمیټي وي، کله بل سلیکشن کمیټي وي. نو په دغه وجه باندې د نیدرلینډ کرکټ بورډ سره پاکستان کرکټ بورډ د دې سیریز په حواله سره هیڅ خبره نه کړې. نو د پاکستان او د نیدرلینډ د سیریز په حواله سره پورا او صحیح خبر نه دی راغلی، چې کله کنفرم خبر راغی نو زه بیا تاسو ضروري خبروم. اوس راځو مرګرو خبره کوو چې په پاکستان کې به ټراینګولر سیریز د 15 لوبډالو ترمنځ را سیریز کله تر سره کیږي. څنګه چې تاسو پته لرئ یو نیمه میاشت مخکې چې د پاکستان کرکټ بورډ کوم مشر نجم سیټي نو هغه دا فیصله کړې و چې د اگست په میاشت کې موږ په پاکستان کې ټراینګولر سیریز تر سره کوو، چې په دې کې به پاکستان، افغانستان، بنگلاديش، نیپال او نیوزیلند لوبډالې شریکت کوي. نو په پاکستان کې 15 لوبډالو د ټراینګولر سیریز تر سره کېدو، خو بیا مخکې ورځو کې نجم سیټي چې کوم د پاکستان کرکټ بورډ د چیرمنۍ نه ختم کړی شو. اوس د پاکستان کرکټ بورډ نوی چیرمن زکا اشرف دی. نو د زکا اشرف پته نه لګي چې هغه په پاکستان کې ټراینګولر سیریز کوي او کنه. نو دې په حواله سره به هم زه تاسو له خبر درکم چې لکه پورا اندازه داسې ده چې د ټراینګولر سیریز به هم اوس په پاکستان کې نه تر سره کیږي، ځکه چې اوس د پاکستان کرکټ بورډ نوی چیرمن زکا اشرف دی او زکا اشرف د پاکستان د ټراینګولر سیریز په حواله سره هیڅ قسمه خبر نه دی جاری کړی. راځو مرګرو د پاکستان او د افغانستان د سیریز په حواله سره خبره کو. زیات مرګري پوښتنه هم کوي چې پاکستان او د افغانستان د میچونو به کله وي. تاسو په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې په پاکستان کې ټراینګولر سیریز کېده نو دغه سیریز به د اگست په میاشت کې او د پاکستان او د افغانستان د میچونو هم د اگست په میاشت کې دي. نو بیا چې کوم دی پاکستان او د افغانستان د سیریز ختمېدې هم شو، خو اوس به پاکستان او د افغانستان د سیریز خامخا تر سره کیږي، بل در آی سی سی د طرفه شیډول شوی دی. نو اوس ته وایم چې د پاکستان او د افغانستان د سیریز به کله شروع کیږي. نو لا پیشلی خو د پاکستان او د افغانستان د سیریز شیډول نه دی اعلان شوی، په یو څو ورځو کې د پاکستان او د افغانستان د سیریز شیډول اعلان شي. خو زه تاسو ته ممکنه تاریخونه وایم چې د پاکستان او افغانستان د سیریز به په دې تاریخونو باندې شروع کیږي. خبرو وکړو د پاکستان او د افغانستان د سیریز چې کوم دی د 350 اوریزې لوبي د 3 ون ډے میچونه په دوبۍ کې تر سره کیږي. د پاکستان او د افغانستان د سیریز ممکنه تاریخونه دي چې اولنۍ ون ډے لوبه په 10 اگست باندې شروع کیږي، دویمه ون ډے لوبه په 12 اگست باندې شروع کیږي او درېمه او اخیری ون ډے لوبه چې کوم ده په 15 اگست باندې په دوبۍ کرکټ ګراوند کې تر سره کیږي. او د پاکستان او د افغانستان په سیریز کې بل ښه خبره ده چې د پاکستان او د افغانستان د کم سیریز چې د اگست په میاشت کې دی او ایشیا کپ هم د اگست میاشتې په اخیری تاریخ باندې تر سره کیږي، یعنی په 31 اگست باندې. د پاکستان او د افغانستان په سیریز کې به د پاکستان کرکټ ټیم او د افغانستان کرکټ ټیم د ایشیا کپ د لپاره ډیر ښه پریکټیس او تیاری وشي. نو ان شاء الله د پاکستان او د افغانستان چې راکم 3 ون ډے میچونه دي دا پر روان 15 ورځو کې تر سره کیږي.